مخ کې جمعې کې اسباب بیانېدل د هغه اسباب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا مستحق جوړيږي یو انسان دا ډېر لوی خوش نصیبی ده او نبی صلی الله علیه وسلم دغه څه کول هم حدیث بخاری کې دی عبد الله ابن ابي اوفا چې دا خوش نصیب په هغه خلکو کې شامل چې دوی نه الله راضي و زګه هغه خلکو کې دې شامل و عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه چاغوی دی ونه لاندې د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی و چاہے تا بیعت رضوان ویل شي یا بیعت الشجره دی ونه بیعت او دغه په باره کې قران فیصله کړی دی د رب والا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله راضي شوی دا کسانو چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو سره بیعت کوو تحت الشجره دی ونه لاندې دا وینه الله راضي د بختورنا خوش نصیبنا الله راضي دا د مون ایمان دغه عبد الله ابن ابي اوفا فرمایي چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ته چا مال راوړ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم صل علیهم یا الله په دې انسان باندې خپل رحمت راولې نو دوی فرمایي د ما پلار ابن ابي اوفا ابي اوفا رضی الله عنه هغه مال راوړ نبی صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم صل علی آل ابي اوفا یا الله دې ابي اوفا پټول آل او خاندان باندې رحمتونه راوړي نو دا ډېر خوش نصیب ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا کړې ده خورونو ما مخکې جمعې کې عرض کړو او مونږ ته الله داسې نبی را کړې ده چې اخیری سر دی امت محروم نه ده پاتې شوی که یو سړی دا غواړي چې زه ډایرکټ د رسول الله په دعا کې ځان شامل کوم شاملېدلی شي او پای کې ځان را وستل شي د هغه دعا اسباب مخکې جمعې کې بیان دریم لوی سبب چې الله انسان برای راست د رسول الله په دعا کې راضي او د دې خیر نه انسان مستفید دي هغه دادا چې انسان به خامخا چې دی عقل والا دا دی به زندگی تیروي په معاشره کې وده چا سره خستل کوي چا باندې به خرڅول کوي چا نه به سم مطالبه کوي د خپل حق نو دې درې واړو کې چې څوک نرمي کوي رسول الله هغه ته د رحمت دعا کړې ده دا ډېر لوی خوش نصیب انسان دا چې چا کې الله دا صفت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله عبدا یا رجلا الله دې په اخسری هغه بنده باندې دې الله رحم وکړي سمحن چې دې نرمي کوي باع کده خرڅول کوي واشترى یا دې چانه څه اخلي و اذا اقتضى یا دې چانه څه مطالبه کوي چا پورې څه حق ده څه قرض ده څه مال ده ورپسې و دیته نه پاږي کې نرمي کوي الله دې په دې سړي باندې رحم وکړي ورونو مونږ کې وڅوک راسي چې دې عقل والده د بچا باندې څه خرڅ کړي سب خرڅوي چانه به څه اخلي دا هر انسان ته شامل دی خو بیا خاص کر کې تاجران دکانداران سوداګر هغه په دې کې خامخا شامل دي دا هغه روزانه د چا سره سودا وي په چا باندې بس خرڅوي چا نه بس اخلي چا پورې به څه قرض وي نو په نرمۍ سره دغه مطالبه کوي سمحن پای کې نرمي کوي نو دا ډېر لوی خوش نصیبی ده دا د رسول الله په دعا کې برای راست شامل دي سمحن ځکه معاشره کې نن دا ډېر انسانان دي کې شاید دي چې محروم دي دې څه باندې کله چانه څاخلی نو ته وایي چې بالکل جګړه ته راغله چانه څاخلی نه کله چا باندې سخر سوي نو دومره سخت الفاظ او بعض وخت کې نازیبا الفاظ خپل نه وباسي چې ته به دا خیال کوي چې د چانه اخري خرڅوي نه جګړه ده و اذا اقتضى او که په چا پورې مخک شي نو بیا خو بیا دی
الله رحم وکړي. نه دې درې واړو کې چې انسان د نرمۍ مو معامله کوي، که چا باندې څه خرڅوي، که د چا نه څه اخلي، ډېر په ښه اخلاقو په محبت انداز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې انسان ته برای راست دعا کړې ده چې الله دې په ده باندې رحم وکړي. او ورونو تاسو په دې معاشره کې پیدا کو انسان به په تجارت باندې کرونونه مال به دې اغستره وي، په دې باندې به یې ګټلي وي، خو یا به هیرا پیری وي، یا دا چې دغه اخلاقونه به محروم وي، نو دغه مال لکونه او کرونونه به موجود وي، خو په هغې کې به سکون نه وي. ځکه سکون هو هله میلاویږي چې تا مال وګټه او چا سره د نرمي وکړه، د رسول الله په دعا کې شامل شوي. او دا د الله د آیات مخکې بیان شو چې ان صلاتک سکن لهم، اتا دا دعا چې ده دا دوی لپاره رحمت ده. نو ته به ډېر مال ګټلی خو د ده خوی نه محروم، نو په مال کې په ژوند کې په زندګۍ کې به سکون نه ملوي. نه چې کله دې دعا کې دی شامل ده، سوداګیري ده وکړله، او بیا دې سره دام شامل ده ورونو چې کله یو تاجر وي یا عام انسان دې دوران کې چا سره معامله راځي، نو کله کله یو سړی مال واخلي، خو د څه وجه نه که مختلف وجوهات کېدای شي هغه خپله دی چې دا مال چې زه اوس واپس کړم دې سړي دکاندار ته، نو دکاندار ورته اول نه په دې کیش میمو باندې لیکلي وو چې خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل نہیں ہوگا. ګوره که مال دې واخیسته نه به تبدیلیږي نه به واپس کېږي. یو خو دا وي چې هغه کوم اخیستونکی وي په هغه مال کې نقصان راولي، دا خو به د هغه نقصان خو نه چې بعینه په مخ صورت باندې واپس کوي. نو دام ګوره د تجارت د زندګۍ سره او د مو تاسو ژوند سره تړلې ده، دا یو ډېر لوی د اجر او د ثواب والا عمل ده. امام ابو داود روایت ذکر کړی ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اقال مسلما، چا چې د یو مسلمان مال واپس ته نه واغست، پیمانه شول بس خپل مال راوړه او پیسې او کوم مال دې چې راکړی واپس یوست، دې ته اقاله ویلی شي. نبي هم فرمایي من اقال مسلما، چا چې د یو مسلمان مال واپس کړ، نو د سره به الله څه معامله وکړي؟ اقاله الله یوم القیامة من عثراته، د قیامت په ورځ به الله دې د ګناهونه خطاګانې الله به ورته دا وبخي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله دوه مسلمانان سره بیه وکړي، یو دوه مسلمانان په یو ځای کې یو شی اخلي بلې خرڅوي، نو خرڅ شول. دا مجلس چې موجود ده دې دوران کې خو دواړو ته اختیار شته، سړی یو وي یاره زه یې نه خرڅوم، او یو سړی وي چې یاره زه یې نه اخلم. اگر چې سودا وشوله، خبره وشوله، خو دې ته ویلی شي بیع خیار. رسول الله فرمایي البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، چې کله دوه اخیستونکي وي چې دا مجلس یې پرېښی نه ده، په دې کې موجود دي، لاړ نه ده، نو دواړو ته اختیار شي چې یو سودا وي چې یاره زه یې نه خرڅوم، او یو سړی وي چې ځان زه یې نه اخلم، وامې خصم نه اخلم. دا اختیار شریعت ورکړی ده. خو چې کله دې نه پورته شو بس اوس بیا دې ته دا اختیار نه چې سودا واپس کړي. یو سړی احسان وکړي چې خیر ده دې په خپل سودا باندې پیمانه شول، د څه وجې نه به پیمانه شوی، نو دې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ته اقاله ویلی شي. ده د هغه سره احسان وکړ. یو ورځ را روانه ده د قیامت چې په هغې کې به زه محتاج وم، تاسو به محتاج وو. څه ته به محتاج وو؟ که چېرته مو ته الله دا ګناهونه وبخي، دغه انسان ته به الله بخښنه کوي چې چا نه مال هغه واپس واخلي. خیر ده بس تاسو پیمانه مال دې ما راوړه په صحیح صورت باندې او خپل پیسې مال واپس واخلي. دې ته اقاله ویلی شي. نبي فرمایي من اقال مسلما، چا چې مسلمان مال دوباره واخیسته اقاله الله یوم القیامة من عثراته، د قیامت په ورځ به الله خپل ګناهونه الله به د سره احسان وکړي. نو دام یو دی هغه معاشره کې یو ډېر ښه تعلق او معاشرت نه جوړوي. ځکه شریعت ورونو دا غواړي چې موږ د چا سره اوسو چې د سره موږ ډېر ښه سلوک وکړو، د ده سره موږ ډېر ښه کردار ادا کړو. په معاشره کې
چې داسې وي چې مونږ متعلق بل مسلمان په امن وي د مل مسلمان مال او عرض هر شی د مونږ نه محفوظ وي. نو دا اسلام داسې معاشره غواړي او دیو بل نه رضا وي مطمئن وي او دیو بل سره احسان کوونکی اسلام او شریعت دا غواړي. نو دام دی هغه خوونه نه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا کړې ده چې الله دې په دې سړي باندې رحم وکړي. یو دی هغه خوونه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دعا کې ډایرکټ سړی ځان شامل کړي. هغه دا ورونو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره سړی واوري یادې کی او بیا هغه بل چاته ورسوي. خوش نصیب دي هغه انسانان چې دا غوي دي منبرونو نه قال الله قال رسول ویلش. نن ورونو تاسو وګورو ډیر منبرونو نه بیهودا خبره کیسه او کہانی خوبونه او ډیرو نه لطیفي خوري. نا د مسلمان دا منبر چې دا جمعه ورځ ده مسلمان دومره خواري کړی دا یخنی او ګرمي برداشت کوي. بیا شریعت دا 4 رکعاته 2 رکعاته ته نکړ کو دا جمعه خطبه دا یو قسم د مسلمان دی وی هفته 4 ورځې ده. موږ تاسو دا موبایل استعمالو غواړو نو دې دا بیټری چې دا خامخا چارج کوو که چارج نه کوو بیا لو شي. دغه سي دا قران او حديث قال الله قال الرسول دا د مسلمان یو هفته پورې 4 ده. شریعت وته 2 رکعات کټ کو چې خیر 4 بځای 2 رکعات خدا خطبه خامخا اورو دې دا خبره یاد کو دا بیا بل ته ورسو. نبی صلی فرمایي رحم الله رجلا الله دې په اخ سړي باندې رحم وکي سمع مقالتي چې د ما خبره د ما وینا دا واوریدل. نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره ځکه ټوله خطبه دا خو ډیر زور غواړي سړی یاد کړي نیمه خطبه دا خو زور غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره لپاره دعا کړې ده رحم الله رجلا سمع مقالتي. نبی صلی الله فرمایي الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي چې هغه دې ما یو خبره یاد کړي وایوري یاد کړي ووعاها فحفظها ووعاها خیاد کړي خی پزان سره لوخي کی ریاست کی لوخي ته لوخي کی نه په لکه سنبال کی ثم اداها بیا دغه خبره نور خلکو ته ورسه. کله انسان خپل خزه ته ورسو هم دغه دعا کې شامل شو خپل بچی ته ورسو هم شامل شول خپل گاونډي ته ورسو هم شامل شو هر چاته چې ورسو. نورونو مونږ ور څومره خطبه واورو خو مونږ سره په دې نه باندې راځو چې په جمعې مونږ دام ډیر دی خوش نصیبه او غنیمت خبره خو نه د جمعه د خطبو ته په دې نیت باندې کېناستل چې راځي یو شی یاد کما او بیا دا ځان سره عمل کې مراول بل مسلمان ته ورسوم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې براشم نبی هم په دعا کې به شامل شم ځکه رسول الله دې دعا کړې ده چې الله دې پاک سړي باندې رحم وکړي چې ما یو خبر واوري او بیا یاد کړي بل چته ورسوي. نو دې بیانات ته په دې نیت باندې حاضر دل چې موږ دا واورو علم کې اضافه راشي او بیا عمل وشي او بیا بل ته دعوت وکړو. یو هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده ورونو د دنیا کې خپل معاملات حل کول. ډېر انسانان دا سړي چې دا غوي په منځ کې دا اختلافات دا ته نسلونو پورې چلی دا نکس کې دا اختلاف هغه اختلاف بیا پلار ته منتقل شو اوس مسوي ته منتقل شو دا به داسې منتقل کیږي به دا به اختلافات دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دې رحم نه کړي. نبی هغه انسان ته دعا دې رحم کړي دا چې خپل معاملات هغه نن په دنیا کې ادا کی سره. امام ترمذی وغیرہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله رجلا الله دې په اکثر باندې رحم وکړي كانت له عند اخيه مظلمه د سره د ورور مسلمان یو مظلمه ده د پس یو زیاتای شو د نشو فی عرضه او مال یا د هغه عزت بے عزتی کړي یا د هغه مال هغه نقصان کړي
نو اوس نبی هم فرمایي په دغ سړی د الله رحم وکي جاءه چې هغه راشي دې سړی ته فاستحله او هغه نن په دنیا کې ادا کی من قبل ان اخذ مخکې دغه نه چې نیول بکیږي ليس فيها درهم ولا دینار نن خو دنیا کې پدیم کیږي یره چې دا مال مې واخلا اسم کله معافي کیږي یره دا پلان کوي ما تا خبر ارتا پرشان کې خطا کړو اتا بي زتیرا نشو معاف میکا اسم معافي کیږي نبی هم فرمایي چې بیا د سیورې در روانه ده ليس ثم دینار ولا درهم التبیا نه دینار شته او نه درهم شته نه سرشته او نه د قیامت کرنسی د قیامت مال څه شي دا نیکی دي نبی هم فرمای ان كانت له حسنات کچیرته د نیکی وی منزونه سره وی حج سره وی زکات سره نور نیکی سره وی نو اخذ من حسناته ا د چا چې د قرضدار هغه ته د نیکی ورکول شي او فإن لم تكن دا نیکی به څو پورې دیږي دا به کومه پورې وي د باندې چې خلکو حقونه پاتې شي نبی هم فرمایي بیا به څه حملوا علیه من سیئاتهم بیا به هغه د ګناهونو راغستل شي په دبا چور شي یو سړی به سود کړی وي بلا ګناه به کړی وي ظلم به کړی وي غصب به کړی وي هغه به هغه نه راغستل شي په دبا نه اگر چې د خپل نیک عمل سړی دا دیندار سړی دا خو چون کې د سره اوس کرنسی ختم شو نیک اعمال نو بیا به الټا خبره شروع شي دا وای ګناه په دبا نه اچول شي نو ربی هم فرمایي پدې انسان دې الله رحم وکي چې هغه د ورور مسلمان باره کې نقصان کړی وي مال یا عزت او بس راشي په دنیا کې دغه معاملې سره حل کی الله رب العالمین په دې انسان باندې رحم وکي دا ډېر خوش نصیب انسان دا چې دنیا کې بس ځان اخلاص کړل ځان حلال کړل ځان دې عذاب نه د نیولو نه ځان بچ کړ د نیکو ځای کولو نه هغه ځان بچ کړل د بل ګناه په سر پیټی کېدلو نه ځان بچ کړل الله دې په دې انسان باندې رحم وکړي نور اسباب مشتري ان شاء الله بالله په توفیق سره آئنده جمعه کې بیانو